جرګې ټي وي ګرانو کتونکو سلامونه مې واخلئ. یوه قطعه وایم چې خلک به اوس پکې زوال ومومي، د مړ ډرامه اخري پارټ ته لاړه، ګاډي سینجۍ نه وي پېټرولو ته کو، د ګرانۍ ستنه 160 ته لاړه. نظم دی چې تر کومه چې شروع په پاکستان کې داسې چل وي او غریب به پکې دل وي، بدلیږي را بدلیږي، نن به یو سبا به بل وي او غریب به پکې دل وي. وزیر که خزانه لوټي خو غلا به ورته نه وي او ګناه به ورته نه وي، که ډېره ناروا کړي ناروا به ورته نه وي او خطا به ورته نه وي. عوام که د ګنډلو ستن کړپشه دا به غل وي او غریب به پکې دل وي. دا خلک د په ګیس او په بجلۍ پسې ړانده شي خو چې دوی ورپکې ښه شي، غریب او مزدور کار ته د بچي د لوږې مړه شي خو چې دوی پکې ماړه شي. وطن چې دوی د کمې ډډې خوري اختیار خپل وي او غریب به پکې دل وي. او د خیر او نه ښېګړه نه د خوار ولس خدمت دی او په نوم سیاست دی، دروغ د بېماني د سراسر منافقت دی او دوی وایي عبادت دی. نو غیبت د سپورې ستغې وي او بل پسې کنځل وي او غریب به پکې دل وي. هغه مو باچا کېږي چې د څه نه خبر نه وي او په غلا کې تجربه وي. د یو مرض علاج نه وي که هره مسله وي او اکسپایر شن نقصه وي، شفا ورپکې نه وي د ګلسیټ ډاکټر بوتل وي او غریب به پکې دل وي. او په هر څه باندې شته د څومره ښکلی پاکستان دی د چا د لاس وران دی، انګاره پکې پوزې له راغلی هر انسان دی، ژوندون ورپکې ګران دی. چې څومره غټ لیډر وي نو هغه پکې غټ غل وي او غریب به پکې دل وي. بدلیږي را بدلیږي، نن به یو سبا به بل وي او غریب به پکې دل وي.